د بدن دا ځان چې تاسو یې خپل لرئ او دغه زما ځان چې تاسو یې وینئ دا د خدای تعالی له لوري انسان ته یو ورکړل شوی امانت دی. د دغه ځان ساتنه د لارې په منځ کې له موټرو څخه ځان ساتنه، په دهشت کې، په وحشت کې، په تشدد کې له جنګ څخه ځان ساتنه، په ځنګل کې له وحشیانو نه ځان ساتنه، له مریضیو نه ځان ساتنه د دوا خوړلو په واسطه یوازې نه ده، بلکې تر ټولو مهمه ځان ساتنه د دغه امانت ساتنه سپورت او تمرین کول دي. د سپورت او تمرین په کولو سره موږ د خدای تعالی دغه بدن، دغه قد، دغه جسامت چې خدای تعالی موږ ته راکړی دی روغ سلامت ساتلی شو. که چیرې موږ دغه د خپل ځان د روغتیا قدر او ارزښت او کامله ساتنه وکړو، نو خدای تعالی به د لا نور روغ صحت شتمني را په برخه کړي او خدای تعالی به موږ صحتمند، خوشحاله او امانت گزاره د قیامت په ورځ خلکو ته وروپېژني. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.